السلام علیکم ملګرو زمونږ په دې پښتنه خاوره کې یو جینۍ ده چې دوه وروریانو سره نکاح کړې ده. یو کور کې دوه وروریان دي او د هغې یو ښځه ده. ړومبني رور مشري رور نه دوه بچي دي او کشري نه یو ماشوم دی. مشري نه دوه بچي دي او کشري نه یو ماشوم دی. په یو کور کې د دوه وروریانو یو ښځه ده. لکه یو ښځې دوه وروریانو سره نکاح کړې ده. زه تاسو ته دا ویډیو ښیم، دا ویډیو هم تاسو وګورئ، دا خپلو ملګرو سره هم شیر کوئ او دا هم درته ویم چې بیا حکمرانانو نه ګیلې مه کوئ. هغه په بیل ټاپک دی، حکمرانانو نه ګیلې کول بیل ټاپک دی، خو لکه دې باندې به الله څونه ناراضه شوي چې یو جینۍ دوو سره نکاح کړې ده او د دواړو نه یې بچي روړي دي او دواړه دي روریان څه پردیم نه دي. دا ویډیو تاسو وګورئ. ویل کېږي چې یوې بچې هغې دوو وروریانو سره نکاح کړې ده. لکه مطلب جینۍ به دواړو سره میلاوې ده. جینۍ به دواړو سره میلاوې ده. وروڼو خبر نه خپل منځ کې خبر وو، خو بس خپل ځان باندې بې غیرتوب څادر راچولو. ورور ته مې ویلي وي تا په دې خپله خور نه پوهه چې ده دا دونه ټایم دغه کې هر ځای کې تېرو 8 میاشتې دي کوترپان کې تېرولي او تا به ورپسې په موټر سایکل بوتله. هغه ټایم کې ستا دا سوچ نه زه د لږ پسې بوزم، چې د لږ پسې بوزم، دا خو د دې لیور دی. تا ترې هغه ټایم د دې خور نه تپوس کړو چې ته څه له خاوند پرېږدي او لیور سره راځي، ولې راځي؟ دا نکاح چې تا سره کوم په لاس کې ده دا خو د سلیمان ده. دا د سلیمان ده. او دا قدرمندو دا نکاح پارم چې موږ تاسو ته پیش کوو دا په دې وجه پیش کوو چې اوس جینۍ په تاڼه کې دا خبره کړې ده چې د کشر دا کوم لیور چې دی نو د ماله به د نشې ګولۍ راکولې او هغه ما سره جنسي زیاتې کړې. د هغې دا وینا ده. د هغې دا وینا د هغې څه وینا ده؟ د هغې دغه وینا ده چې ده به ما له ګولۍ راکولې، ده به ما ته ګولۍ چولې، په زوره به یې ما سره کار کولو. ټیټ شته یو زوی د ده نه دی، دا دوه زامن، دا یو لور یو زوی د وسیم نه دی. دی د مشر ورور نه دی. دی د مشر ورور نه دی. کشر سلیمان نه یو بچی دی. یو بچی دی. کومه جینۍ چې ده سباګل نومېدی نو هغې له د وسیم کوم چې د دې لومبني خاوند دی نو هغه ولا مکمل طلاق ورکړی دی. که نه وسیم وایي چې لکه ما طلاق 2 پیرې ورکړي، نه مې ده ورکړی، او جینۍ وایي چې ما یې طلاق راکړی. ما یې طلاق 3 پیرې راکړی دی. نو په دې وجه په دې هلک اعتبار وکړو، ده ورسره نکاح وتړی ده چې ته زما په سر طلاقه شوي بلکل لزم نه پرېږدم. دا پولیس نن راغلی په تا باندې؟ دا پولیس نن په ما باندې راغلو. سلیمان پسې سلیمان پسې سلیمان یې بوتلی دی. سلیمان یې او د بوتلی. جینۍ کله اف آی آر کړی دی یا روزنامه چې یې کړې ده په دې سلیمان باندې چې د ما سره په زور باندې کوروالي کړې دی؟ سیچورې دا تاړېدار دی، هغه ته دا بیان ورکړو. نو ما لږ نه تپوس وکړو، وي دې جینۍ په ما دا بیان ورکړو چې د ما سره په زوره کار کړی ده او ما له ګولۍ راکولې، ما باندې مې ګولۍ به استعمالولې، ما سره په زوره کار کړی. کوترپاڼ کې چې دی دا کور نیسو نو بیا ورسره دا کشر لیور په نکاح کې هلته پاتې کېده. دا کشر لیور ورسره پاتې کېدو. دا کشر لیور دا ویډیو خو ډېره لویه ده، خو ما تاسو ته د دې هغه هیډلاین وښودو چې دا حالت دی. زه یم چې ما ته پته نشته چې انګریزان یا هغه کافرانو به دا کار کړي که نه به یې کړي. لکه ما ته پته نشته، که تاسو ته پته یو کړي نو ما ته کمنټ وکړئ. چینل باندې چې څوک نوي دي څنګه چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.